او دریم شرط د توبې دپاره علامه الوسي رحمه الله لیکلی دی وان يعزم عزما جازما ان لا يعود الیها د الله سره به کلکه فیصله کوي چې آینده دا ګناه نه کوم ګناه به ځای پر ځای پرېږدي چې تیره څومره درته سوې ده پر هغې به پښیماني کوې او پر روانه کې به د الله تعالی سره دا فیصله کوي چې الله آینده کې بیا زما ستا سره دا وعده ده دا مې فیصله ده دا مې قصد دی دا مې اراده ده چې آینده کې بیا زه دا ګناه نه کوم او که تا په روژه کې د ورځې روژه ده او ماښام مازدیګر پر وخت د روژه ما توبه ده او ماښام بیا ورته ستا تماشي و میلې و ګناوې دي او د ټیم پاسۍ دپاره ستا مختلفې طریقې دي زه دا درته وایم چې دا توبه نه ده نعوذ بالله دا د الله سره مذاق و مسخرې دي چې زما په خوله باندې د ورځې روژه ده او زه د روژه مات پر وخت د مغفرت دعاګانې غواړم او د شپې شپه زما په چکه باندې تیریږي او د شپې ټیم پاس زه په پتو باندې کوم او د شپې ټیم پاس زه په فیسبوک باندې کوم او د شپې مجلس او زه رابطې په نیټ باندې کوم او زما شپه ټوله پر هغه باندې تیریږي خلکو دا توبه نه ده نه په دې الله سړی بخشي نه په دې الله د سړي مغفرت کوي او نه په دې شکل د انسان بخښنه کېدلی شي تاسو خو امر اسه بدوي دا بعضې نوجوانان هغې په دې روژه کې لږ صوفیګرت شروع کړي چا لږ ژیره پرېښي چې یاره زه خو نو داسې اوصوفي کېږم په روژه کې خوند نه راکوي او چا پر سر باندې دسمال پیچلی او څوک په مسجد کې ناست او ټوله برته د اختر د شپې په انتظار دي چې ته د اختر شپه را تېرېږي د اختر په شپه بیا دی هغه میلې او تماشې کوي چې پر دې ټوله روژه اوبه تېرېږي بس نو ما درته ویل دا نه توبه ده نه دا مغفرت دی نه دا بخښنه ده نه دا د خدای سره صلح او جوړ روغه ده نه په دې شکل سړی د ګناهو څخه بخښل کېږي او نه په دې شکل دغه پرتم او دغه مصیبتونه زما او ستا د معاشرې څخه پورته کېږي بعضې خلک دا وایي چې زه خو توبه کاږم لیکن زما څخه توبه برته ماتېږي زه څه وکړم زه دا وایم چې توبه یقینا ماتېږي ځکه نفس و شیطان سړی نه پرېږدي او لکه تا ته چې څومره د نفس و شیطان ته هم دغه وظیفه ورکول سوې ده چې دی به خامخا په ګناه اخته کوي دی به خامخا په ګناه اخته کوي دی به خامخا لیکن زموږ په دین کې مایوسي نسته زموږ په دین کې ناامیدي نسته سهار توبه در سماته سو ماښام به بیا توبه کاږي ماښام توبه در سماته سو سبا به بیا کاږي هغه شاعر نه وایي باز هر آن چه هستی باز الله وی مال راسا بیا راسا گر گبر و آتش پرستی باز که د اور عبادت که که د بتانو عبادت که زما دربار لراسا این درگه ما درگه ناامیدی نیست زما دربار د ناامیدی دربار نه دی 100 بار اگر توبه شکستی باز که 100 واره د ورځې توبه در سماته سی بیا ماته کاش زګه د الله تعالی دربار د ناامیدۍ دربار نه دی او د توبې کښلو دپاره د ټولو څه بهترینې ورځې دغه ورځې دي بس د دې ورځو به یوه ورځ پاتې یا به 2 ورځې پاتې نه معلوم چې زما او ستا په زندګي کې بیا دا ورځې لیکلي او که نه لیکلي زه بار دا خبره کوم چې تیره روژه کې ډېر خلک وو چې هغې زما او ستا هم تکړه وو هم زما او ستا زیات صحتمن وو او زما او ستا ډېر امیدونه پاتو هم زما او ستا ډېر ارمانونه پاتو لیکن په الله قسم هغې اوس د امیدو سره په خاورو کې داسې پروت دی چې د بدن ټول اندامونه یې خاورو جلا جلا کړي دي دا نه د ضروري چې زما او ستا زندګي به دغسې روانه وي او دا نه د ضروري چې دا شپې او ورځې به پر ما راځي پر ما او تا راځي او ما او تا به یې دغسې په غفلت کې تېروو غفلت د دماغه وباسئ دا د توبې ورځې دي او دا د الله د مغفرت او د بخښنې ورځې دي د دې ورځو څه نفع واخئ او د مستقبل د زندګۍ نوره تمه مه کوئ چې زما زندګي به روانه وي دا نه کم من مقبل یوم لا یکمله و کم من مستقبل غد لا یدرکو ډېر خلک د نن لمر لوېدو انتظار کوي په دې معاشره کې چې لمر راځي دی د خاورو لاندې ډېر خلک د سبا لمر راختلو انتظار کوي چې لمر راخیږي د غریب د خاورو لاندې لکه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي چې کله الله تعالی بنده پیدا کړي د هغې و څنګ ته 99 مرګه کښېږدي 99 اسباب د مرګ ورته کښېږدي یا به په دې کې مري یا به په دې کې مري یا به په دې کې مري یا به په ما او تا ته د مرګ 99 اسباب پراته دي که د دې ټولو څه سړی خطا سي اخرنی سبب بوډاوالی دی د هغې څه بیا په هېڅ شکل سړی نه خطا کېږي